یو مسافر اور سوال کړل دا سوال ډېر اهم او ضروري سوال دی او د حیا خلاف دی، لیکن چونکې په دې حواله سره ډېر شي مسافرونه بیا خاص کر کې ځوانان الکان چې کوم دي دا مسله هغه ته ډېره مخې ته راځي او زمانہ ډېر شي چې کوم دي سوالات کیږي چې اکثر او بیشتر په مسافرۍ کې موږ ته دا مسله مخې ته راځي چې کله نا کله د لاس په ذریعه باندې موږ منی خارج کوي نه مشتزنیو آیا د زنا نه د بچ کېدو لپاره په مسافرۍ کې دا عمل کول څنګه دي؟ شریعت په دې حواله سره څه وایي؟ ګوره شریعت په هر معامله کې زموږ ستاسو رهنمایي کړله او دا مسله په هغې صورت کې مخې ته راځي چې کله انسان ډېر زیاته مسافري وکړي. نن سبا کې خو داسې حالت دی چې لکه د نیټ دور دی، بیا خاص کر کې ځوانان هلکان چې کوم دي د هغو دماغ کچۍ ذهن یې پوښتنې نو بیا چې کوم دي په ځان باندې کنټرول نشي کولی او بیا یا په بدکاری کې مبتلا شي یا د مشتزني په ذریعه باندې خپل منی خارج کړي. نو شریعت په دې حواله سره دا معامله ولې مخې ته راځي؟ معامله په هغې صورت کې مخې ته راځي چې کله انسان خپل له کور نه لري مسافرۍ کې، نو په دغې کې هم شریعت بیا زموږ ستاسو رهنمایي کړله چې تاسو مسافرۍ کولی شئ. نو څومره مسافرۍ کولی شئ؟ 4 میاشتې شرعي حوالې سره چې کوم دی اجازت دی چې تاسو مسافرۍ کولی شئ. د هغې نه پس که چېرې تاسو ته دا اندازه لګي چې زه په ګناه کې مبتلا کېږم، زه په زنا کې مبتلا کېږم یا مشتزني کې مبتلا کېږم، په دغې صورت کې ستا لپاره دا جایز نه دی چې ته مسافري وکړې، ځکه چې دا ستا حق دی او ستا د وړو حق دی، ستا د کور والا ستا چې کوم بچي دي ستا ښځه چې کوم دی د هغې هم حقوق دي. سمجھ کې مو خبر راځي؟ نو ډېر شي کسان داسې چې تاسو به اکثر کتلي چې په مسافرۍ کې هغو په وړه خبره باندې جګړه کوي، وړه خبره بې بده لګي، چړچړاپن پکې پیدا شي، ډپریشن کې لاړ شي. د هغې وجه دا چې دا چې کوم دی خوراک ورته میلاویږي. مثال طور پر د انسان چې کوم ضرورت دي، انسان وږی شي نو دی روټۍ خوري د ده ضرورت پوره شي. دغه شانتې انسان تږی شي نو د اوبو په ذریعه باندې د ده چې کوم تنده دغه مړه شي او که چېرې ده ته روټۍ میلاویږي نو دی وږي نو دی بېچینی، دغه شانتې ده ته اوبه نه میلاویږي نو دی بېچینی. دغه شانتې دا همبستري چې کوم د صحبت چې کوم دی مجامعات چې کوم دی دا هم د انسان یو ضرورت دی. دا خلک ضرورت نه ګڼي، بعض خلک هغه چې هر څه پیسه ده، نو په دغه کې چې کوم دی هغه بیا څه وشي، بیا په مسافرۍ کې چې کوم دی ډپریشن شکار شي، په وړه خبره باندې جګړې کې. نو د هغې وجه دغه چې د دوی نور حاجت خو پوره کېږي، لیکن دغه چې کوم ضرورت دی همبستري ده مجامعات دی هغه نه پوره کېږي. نو بیا په دغې وجه باندې اکثر کسان چې کوم دی د ټینشن او ډپریشنو مریضان شي. نو ځکه شریعت دا یو تعداد یې ښیي چې بھائی 4 میاشتې تاسو خپل د کور ونه لرې پاتې کېدی شئ. د هغې نه بعد که تاسو ته پته لګي چې په ګناه کې مبتلا کېږي راځي خپل کور ته به، ځکه چې د دې په ذریعه باندې انسان ته سکون میلاویږي. دا د انسان د سکون یو ذریعه ده. ته روټۍ خوري یو بوس کې د هغې په ذریعه باندې انسان جسماني چې کوم ضرورت دی هغه پوره شي، لیکن جنسي خواهش چې کوم دی دا هم د انسان لپاره ډېر ضروري دی. که چېرې دا نه پوره کېږي یا په حلال طریقې سره نه پوره کېږي نو دا انسان بېچینه شي، د بیا ډپریشن طرف ته لاړ شي. ځکه په قرآن مجید کې الله فرمایي لتسکنوا الیها، تاسو خپل د بیویانو په ذریعه باندې سکون حاصلوئ. که ته مثال طور پر دروازې لږه ګټې که نه چې ماښام خپل کور ته راشي نو ته په سکون کې، او که چېرې ته ډېره زیاته ګټې مسافرۍ کې ډېر زیات ډالرې کماو کړې، ډېر زیات ریالونه کماو کړې، لیکن ستا خواهش پکې نه پوره کېږي یا جایز طریقې سره نه پوره کېږي، نو ته به همیشه په ټینشن کې به ډپریشن کې. نو په دې حوالې سره مشرع زموږ دا رهنمایي کړي یاد وساتئ څنګه چې زنا کول حرام عمل دی، دغه شانتې د لاس په ذریعه باندې منی خارج کول هم حرام عمل دی. په شریعت باندې عمل وکړئ. که چېرې تاسو بار مرګ ډېره پیسه ګټئ لیکن تاسو ته سکون نه تاسو په ګناه کې مبتلا کېږئ، نو د هغې نه ښه ده چې تاسو خپل په بلکې خپل په کلي کې خپل په وطن کې خپل د وړو سره کم وخورئ او په سکون سره وخورئ. امید کوم چې دا مسله به ستاسو په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.